هلو چکسم نه بس نو هو شعرونه وای خو دا غوخه به نه خورئ څه چې څومره غوښه خوري هغې هم شعرونه ووایه نخرې مه کوه که ما ته پته تاسو به دومره شعرونه په ما وجه دی نه په هوټل کې چېرته روټۍ خوړلی دا غوښه به وخورې دا ما په خبرې په دې پسې مونږ سهار هغه بره پاټک ته تلي او بیا بره ځای نه ورله لم راغستی دی په دې ګرمۍ کې دا موږ ستا خوښې ته نه ګورو چې شعر دا موږ پوج زورو د میکونو دا ستورونه خود په وخه دی کې بیا کشه کوشه راځي ګورې ښه نور پکې ووایم که بس نوي نوي شعرونه ووایه شعرونه ووایه دومره خو پرون صاحب وي د ثوابۍ په جلسه کې کیمرې نه وي لیکلي راته چې نن کې مې کیم ښځه دغه څو شعرونه هم په پښتنه مینه باندې دغه ته انور خیال بنیري ته هغې غوښتنه هم کړې وه هغه یې غوښتنه هم کړې وه چې هغه راته په وختي په ګاډي کې چې دا به وایه چې ښځه چې ورانه شوله دومره ضروري خو نه وه د مخامخ سترګو یاري وسته یاري وړاندې چې دوی راکوزېدله وی وي ورته ورک کوو زه د انور خیال دا فرمایش تا ته فرمایش نه ښکاري ګوره داسې ده زړګی سړی خو سپرلي پکې اوسېږي ستا یادونه زیرازي پکې اوسېږي په دې پورې غره کې هغه کور د چا دی خلک وایي خاپیري پکې اوسېږي یاره ستاسو کور هم نیم اسلام آباد دی څوک ناسوک افسر شاهي پکې اوسېږي خدایا دا وطن د جنګ په امان کې ښکلي ښکلي ګلالي پکې اوسېږي سلامونه ملګرو ستاسو ملګری نازه خان یمه راسره څنګ کې جاوید شاه درمان دی او ډېر خوږ ژبې شاعر ډېر ګران ملګری حکیم سید اوتر هم دی حضرت علي رور راسره هم ناست دی د شهاب کمې هغه ترسره کړی دی هر څوک شهاب په بهر هیواد کې ژوند کوي مسافر دی خو د هغه رور موږ له ډېره زیاته مینه راکړله راغلو په دغه بیزوخر کې چې دغه کم ډاټونه دي په دغه ځای کې راټول شو دغه مازدیګر کې او دلته به حکیم سید اوتر او د کیمرې په شا باندې زموږ ډېر زیات ګران ملګري انور خال بنیری دی امیر بېقرار دی صاحب مانیروال دی یاسر دی هغوی هم راسره دي خو اوتر راسره دی نو اوتر نه به نوي نوي شعرونه او خواږه خواږه شعرونه اورو نو راځئ چې په دغه مازدیګر کې د اوتر نه زړه پورې شعرونه واورو اوتره سلامونه او دا ته او دغه ملګري زک لالا خو ما خو تاسو ته وړمبیه په سر کې وخاندل مې دوره کیمرې شکر دی ولګولې دوره به پرون د ثوابۍ په جلسه کې تاسو او دا قدر ستاسو مینه ده نو دا خو د شهاب په وینا موږ دلته راغلي یو شهاب زموږ ډېر زړه ته نږدې یار اشنا دی بس دغه څو شعرونه باندې ازک لالا ښځه چې ورانه شوله دومره ضروري خو نه وه د مخامخ سترګو یاري وسته یاري خو نه وه چې پکې هر وخت د ګټې تاوان سوچ به وستا دا زما مینه وه اشنا دوکانداري خو نه وه ډېر ښه اوتره یار او د عشق په ټاټ باندې دانه د زړه په داو ویشته شي ښکلي یې داسې د نوټونو جواري خو نه وه مونږ که بې نیټې زاړه شو خو خوارانو ځکه ته څنګه زوړ شوې ګرانه ستاسو څه خواري خو نه وه خانجي دا تا چې خوار مزدور په کم ناتارو رټه تا سره کړې داسې دې له مزدوري خو نه وه چې یو سړی د جنون مقام ته ونه رسوه سې الفاظو د اوتر څه شاعري خو نه وه ډېر ښه اوتره یار چې پوره کېدل په دې دنیا یې ډېر څه ګران زیروو پوره کېدل په دې دنیا یې ډېر څه ګران زیروو زړه کې یو داسې ناممکنه شان ارمان زیروو مونږ پښتانه په ژوندانه یو بل ډېر کم قدروو مونږ پښتانه په ژوندانه یو بل ډېر کم قدروو د مرګه پس په قدرېدو ورته جهان زیروو ډېر ښه دی یار مونږ پښتانه په ژوندانه یو بل ډېر کم قدروو د مرګ نه پس په قدرېدو ورته جهان زیروو دغه جنون دی که نه نور ته جنون څه ته وایي دا چې په غاړه کې ریښې ریښې ګریوان زیروو او دنیا که خپل خپل اتلان په تاریخ پاڼه ستایي مونږ پښتانه پکې په فخر باچا خان زیروو ډېر ښه دی اوتره یار او دغه څو شعرونه هم شهاب مسافر دی هغه ته وډالې کړو چې ماښام چې ستا د فکر په ټالونو کې زنګېږو نو سحر ځکه په لاره تندکونه خورو غورځېږو په دې کې به موږ څه د خوشحالو خوبونه وینو چې هره شپه د اوښکو ډکې سترګې ویده کېږو ډېر ښه دی یار او زموږ د پښتنو قدرداني به څه پیدا شي د مالګې په قیمت باندې چې هر ځای کې خرڅېږو ډېر ښه دی اشنا د خپل وجود د قد قامت نه ښه خبر یو چې صرف ستا غمونو ستا فکرونو له لویېږو
او چې مونږ مسافر خو پکې کله کله یاد کړي په دې باندې او تر ستا غزل ته خوشحالیږو ډېر ښه دی د ازادۍ دغه ورځ هم چې کوم دی را روانه ده د هغې په نسبت په دغه څو شعرونه ووامه چې بچیه ستا ارمان او خوشحالۍ مې درله راوړي بچیه ستا ارمان او خوشحالۍ مې درله راوړي دا واخله شنې جنډې د ازادۍ مې درله راوړي او د کام د ازادۍ په ننګ شهید بچیه پاسه ستا قبر له د سرو ګلو ډالۍ مې درله راوړي او بچیه د ټوپکو تماچو غوښتنې پرېږده په دې جشن مناو که شرشرۍ مې درله راوړي او زما د وطن پیغلې چې سینګار د یو په لش شي غوږونو له د سرو زرو والۍ مې درله راوړي ډېر ښه دی او تر څو به په ازغنو لارو خپیابلې خپې روانې پوښتونه ستا خیرخوا یمه څپلۍ مې درله راوړي او د خلکو په نظر کې چې به مړې مړې ښکارېدلې د هغو پښتنو جذبې ژوندۍ مې درله راوړي او تره په ټول سوات کې مې په دې سترګې خوږې شوې یو دنګ نختر ته وختم غوټۍ مې درله راوړي ډېر ښه دی ډېر ښه دی یار